ارباو روپۍ راوړي او پاک پی ډبلیو ډي باندې ټینډر کې او خپل جیب ته واچوي. خلکو ته ووایم او هغه خلکو ته ووایم چې چا په تېر شوي په خپل ټینډر کې کمې کارنامې کړي دي هغه خلکو ته ووایم زما تعلق د دې خاورې سره دی. د وزیر اعلی په حیثیت باندې په سوات کې چې ما کوم کارونه کړي دي او کوم روان دي زه دې ټولو خلکو ته چیلنج ورکوم چې د کله نه پاکستان جوړ شوی دی او دا سوات په پاکستان کې د مرجر شوی دی 69 نه بعد په سوات کې چې چا کار کړی دی هغه د محمود خان تاسو له کړی او په کاغذ یې ویم په ګراونډ یې ویم ستاسو چې کوم یونیورسټۍ روان دي ستاسو چې کوم کالجونه روان دي ستاسو چې کوم یو بي ایچ یو ما اپګریډ کړی دی یو هسپتال ما اپګریډ کړی دی بایپاسو باندې کار روان دی واټر سپلای سکیمز باندې کار روان دی کوم دغه ما په بجلو باندې ما ته کار کړی دی په ګیس مې ته کار کړی دی چې کوم داسې دغه ما نه دی پرېښودی داسې محکمه داسې اداره ما نه ده پرېښودې چې په هغې ما تاسو ته کار نه دی کړی. الحمدلله پوره په خیبر پښتونخوا کې چې کله زه راغلم نو 25 د 1122 دفتر یې اوس 125 سټیشن پاتې دي موجود دي په خیبر پښتونخوا کې او په سوات کې 5 تحصیل موجود دی. دغه شان زه په خواجهخیلو کې ولاړ یم دا کوم خلک چې خبرې کوي چې دی سوات ته یا خواجهخیلې ته نشي راتلی او کارونه نه دي کړي نو 4 میګا پروجیکټ خو به ته زه ووایم دا واړه پرېږده خو بېله ته ووایم چې ستاسو پښتو والا څوک نه نو ما به ورته څه کړي. زه ته بله یو خبره کوم ما ته چې کوم غټ غټ سکیمونه معلوم وو او ما ته پته چې یاره دا د علاقې ضرورت و ستا نن د خواجهخیلې هسپتال اپګریډ دی په ده به کار هم شروع شوی خو د ځمکې معاملات وه د ده ځمکه کومه وه کله به هلته سیکشن 4 لګېدو یاره دا غلط لګېدلی دا چل شوی دی. دویم ستاسو د خواجهخیلې بایپاس دی په هغې باندې هم کار روان دی سیکشن 4 هر څه پې شوي دي. دریم ستاسو د دې خواجهخیلې سیټي د واټر سپلای سکیم دی کوم چې به د کالاکوټ نه راوچتېږي د خواجهخیلې ته به اوبه ورکوي او مټې ته به اوبه ورکوي شکردرې پورې به دا سکیم ځي. دا خو ما ته یاد دي د دې نه علاوه دا بل غټ سکیم چې د ولي دا سکیم روان دی دا هغه الاباد چارباغ ته به رسي چې کومې دا بغیر د اوبو نه ځمکې دی به د هغې سره آبادې شي. نور دا واړه روډونه او ټیوبیل یې دا پرېږده چې دا څومره شوي دی نور انشاءالله په پایپ لاین کې څومره کار ما تاسو ته پرېښودی اوس هم په دې حلقو کې د ارباو روپو فنډونه پراته دي خو چې اوس څوک لګولی نه شي نو زه ورسره څه وکړم دا مې سره لګولی دی دا فنډونه به در هم بیا لګوه دې محبوب الرحمن په څو به یې ته لګوو انشاءالله ورځي دې کوي. د خبرې مقصد مې دا دی زه نه د چا په ذات پسې خبرې کوم نه په چا پسې خبرې کوم لکه دا بیا مشهورېږي زما د خولې نه چې وځي که نه زه یو ډېر کمزوری سړی یم خو نمبر پلیټ راته د وزیر اعلی لګېدلی زما د خولې نه چې څه وځي که نه نو بیا هغه په دې سوشل میډیا او په میډیا باندې داسې ترنګ دی وځي حد ته رسېدلی هغه والتیا نو سره را باندې هیروګان جوړوي هغه تاسو ته معلوم دي چا څه کړي دي او چا څه نه دي کړي نن هر سړی اپډیټ دی سوشل میډیا ده میډیا ده اخبار دی موږ ته دا خبر نه راغلی او ټولې دنیا ته خبر رسېدلی او زه یو خبره کوم تاسو ته د سوات خلکو ښه نران خلک یې ښه پښتانه خلک یې ښه غیرتیان خلک یې د بجلۍ په ستن او د ګیس په پیپ په ګورېدن نه دوکه کوئ نه یوه خبره یاد ساتئ نه بیا چې وخت راشي په دې تار کې نه بیا بجلۍ او نه د ګیس په لاین کې بیا ګوره ګیس یې دا یو خبره یاد ساتئ دلته بیا هېڅ هم نه وي خو په دې شیزونو به ځان نه دوکه کوئ چې څوک به درله بیا ټانکۍ اخلي چې دا ټانکۍ ځانه بوځه څوک به درته پلاستیک پیپ درکوي څوک به درله د بجلۍ پول درکوي څوک به د ګیس پایپ هغه ډېډ لاین به درکوي په دې شیزونو به نه ځکه نه دوکه کوئ چې دا ستاسو نه دی تاسو ته پسه کړه تاسو ته منظوره ده ټول ووایئ منظوره ده. زه خپل تقریر ختموم باران ټیم دی زه د دې مېلمنو بې انتهایي شکریه ادا کوم د میډیا د پولیسو د ټولو سکیورټي او د ټولو ډګرو د کم کسان چې دوه درې کسان پکې داسې راغلي چې هغې په غېږ کې راوړي زه د هغو په بار بار شکریه ادا کوم د خپلو عزیزانو د ټولو غریب عوام د ګاډۍ والا والا د ټرک د ډرایوره پورې زه د ټولو غریبانانو ډېر بې انتهایي شکریه ادا کوم. والسلام. زما د درخواست دی ښه په ارام کښېنئ زما تاسو ته انتظامي یوه ریکویسټ دی ایزي موډ کې واخلئ دا ټول زموږ خلک دی دلته ټول هغه خلک راغلی چې هغه د دې خلکو سره مینې کوي نو زه به دا ویم تاسو ته هم ویم د سټیج زموږ مشران دي په نارمل ایزي موډ کې کښېنه